حضرت جبرائیل فرښتہ بی مریم ته ورغله. یو خلاصونکی به پیدا شي. د دې نه څه لویه ستوماني شته چې ته په توره شپه کې خوب ونه کې. کله چې ته ښه نه یې نو هغه شپه څومره په سختۍ تېرېږي. بیا په آخره کې سهار شي او د نور رڼا ته وګورئ. مرغۍ اوازونه شروع کی او ټول څیزونه روښانه شي. د عیسی د راتلو نه مخکې دا دنیا هم د تورې شپې په شان وه. د اسرائیلو پیغمبرانو لیکلي دي چې خلک په تیاره کې ګرځېدل. بیا یو عجیبه نور راوخته چې د تیارې او ګناهونو دنیا به روښانه کی. تر ډیر وخته پورې خلک نو خبر چې دا خلاصونکي به کله او چرته پیدا کیږي. بی حوا چې اوله مور وه د هغې دا امید و چې د هغې زوی به هغه غوره کړی شوي وي. حضرت موسی دا واضحه کړه چې خدای پاک به خلکو له زما په شان پیغمبر را پیدا کی. ډیره موده پس حضرت یشیا نبی پیشنګویي وکړه چې یو پیغله به یو زوی راوړي. بیا د دې نه وروستو حضرت میکا نبی هم په هغه کلي کې ظاهر شو کوم ځای کې چې به هغه ماشوم پیدا کیږي. اوسه پورې هیڅ نه و شوی. کلونه تیر شول او کومې پیشنګویۍ چې شوې وې هغه د خلکو نه په مزه هیرې شوې او د اسمان نه هم تر 400 کالو پورې هیڅ رویا یا پیغام را نازل نشو. خو خدای پاک ته د هغې پیشنګویانو د پوره کولو صحیح وخت معلوم و. نو هغه حضرت جبرائیل امین نومې فرښتہ ځمکې ته یو پیغام سره بی مریم نومې پیغلې ته ورولېږله. حضرت جبرائیل ته د هغه ښار د هغه کور او د هغه کوټې هم پته وه چېرته چې بی مریم اوسېده. فرښتہ دننه لاړه او هغې ته یې وویل پتا سلام چې در باندې ډیر فضل شوی دی. رب ستا مل دی. بی مریم د هغه فرښتې په خبرو ډیره وارخطا شوه. خو حضرت جبرائیل هغې ته وویل بی مریمې مه یېرېږه، ته به امیدواره شې او یو زوی به دې وشي. هغه به لوی وي او هغه به د الاعلی زوی وبللی شي. هغه به ډیر خاص وي. هغه مسیح دی چې خلک د ډیر وخت نه انتظار کوي او د هغه بادشاهي به تل تر تله وي. بی مریم وویل چې دا څنګه کیدی شي؟ زه خو لا واده شوی هم نیم. فرښتې جواب ورکړ روح القدس به پتا نازل شي او د الاعلی قدرت به پتا سوري وکي او په دې وجه به هغه پاک پیدا کیدونکي ماشوم د خدای پاک زوی بللی شي. هیڅ هم د خدای پاک د پاره مشکل نه دی. بی مریم په خاموشۍ سره وویل چې په حقیقت کې خو زه په هیڅ نه پوهېږم، خو زه د رب وینځه یم. نو دې دپاره زه تیاره یم چې هغه هر څه وکم څه چې خدای پاک کول غواړي. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی چا فرښتہ بی مریم ته ورولېږله. ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی آیا بی مریم ویریده کله چې هغې فرښتہ ولیده؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم فرښتې بی مریم ته څه وویل؟ ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ